غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن تخما او رالیگا سبه کرما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشتو پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې هغوی د خپل ځان په اړه د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل کام په اړه د خپلو کورنو په اړه څه سوچ او څه فکر لري خپل وطن ته په کوم نظر ګوري دا ټولې ستونزې به نن دلته ډېر درانه خواږه مشران راغلي دي په دې به دې سره خبرې کوو نن موږ راغلي یو ابوظبي ته په ابوظبي کې مصافې ته راغلي یو نن د شمشاد په نوم باندې د یو هوټل د یو رستورانټ او د یو دوکان پرانیسته وه نجیب جان دا هوټل او دا دوکان د شمشاد نړیوال ټلویزیون په نوم باندې را جوړ کړی دی نو هغه ته د دې دوکان او د دې هوټل د پرانیستي مبارکي وایم او الله دې وکړي چې هغه په خپل کاروبار کې په خپل روزګار کې خدای کامیاب کړي او نور پښتانه هم د هغوی په ژوند کې اسانتیاګانې خدای پیدا کړي او خدای په خپلو کاروبارونو کې کامیاب کړي ما سره ډېر درانه خواږه مشران ناست دي هغوی سره به خبرې ترې کوو یو ډېر دروند سپین ږیری را سره ناست دی ده سره خبرې ترې کوو راځئ چې دی راته څه وایي هغوی صاحب ستړی به شي السلام علیکم خدای د خیر دې کې کور مو آباد وي سرفراز اوسه هغوی صاحب تاسو په افغانستان کې د کوم ولایت یې زه په افغانستان کې ولایت پکتیا یم ولسوالۍ څمکنیو او ستاسو نوم څه دی زما نوم عبدالله او تاسو خپل هم مسافر یې دلته کې نه دی بچي څخه راغلی زه د بچي ته هر ژمي کې ما راولي کور یې آباد وي دغه 3 میاشتې دغه ژمی بیا ته تېروم شي او څه کار هم کړی و لکه اوس خو زه خو مخکې سوه ډګروال وم عسکري وزارت دفاع کې بیا مو د خپل وخت سره تقاعد واخیستو اوس نو په خپل کور کې ناست یم کوم کاروبار نه کوم کاروبار نه کوي حاجي صاحب لکه دا پښتانه ته ګورې دومره شتمن کام دی دومره ښکلی وطن وله خدای ورکړی دی څه ګڼې چې پښتانه ولیدي زه دا نن ورځ چې ما دغه حالت ولیدلو ډېر خوشحاله شوم چې په بېګناه وطن کې داسې یو ځوانان ټول سپین ږیري ځوانان جمع کېږي یو اتفاق اتحاد دپاره د یووالي دپاره دوی کار کوي زه ډېر خوشحاله یم او بیا د تاسې نه ډېره مننه چې په هر وخت زمان کې د شمشاد تلویزیون کارکنان